سلامونه او نیکې هیلې زما ټولو لرو برو افغانانو پښتنو. دا کس خو تاسې پیژنئ، رمیز راجا چې د انګلینډ د یو کپتان سره خبرې شوي. په دې باندې زما نن موضوع د خبرې کومه چې رمیز راجا ویلي چې پی سی ایل چې دی نو دا باید په پښتونخوا کې خطره ده او دلته دهشتګرد دي. مقصد یې دا دی، زه به تاسو ته نن یو داسې حقیقت وایم چې عمران خان څنګه کرکټ ته راغی او عمران خان څنګه نور پښتانه کرکټ ته راوسته. په دې باندې زما پوره تفصیل باندې لایف دی. الله دې وکړي چې دا لایف را سره شیر کړي او زه تاسو ته یو تاریخي خبره کوم انشاءالله چې څوک چا کرکټ کړی او څوک پخواني کرکټرانی، نو زه به داسې واقع ویم چې انشاءالله ستاسې به سر او دماغ خلاص شي. سلامونه ته وعلیکم السلام. افغانانو ورونو، پښتنو ورونو، رمیز راجا د پاکستان پخوانی کپتان پاتې شوی دی او موجوده د پاکستان د کرکټ بورډ رئیس یا چیرمن دی. د په یو انټرویو کې د انګلینډ د یو کپتان سره چې مایکل اترټن نومیږي، هغه ته نه د پوښتنه کوي چې پی سی ایل په کراچۍ یا په لاهور کې کیږي، پښتونخوا کې ولې څه پروګرام نه. نو رمیز راجا ورته ډېر په سپین سترګۍ سره دا خبره کوي چې پښتونخوا یا پېښور چې دی هغه ریډ زون دی، یعنې هلته دهشتګرد دي. او دا تاسې یاد ساتئ، زه کولی شم چې دا لایف او دا ویډیو زه په اردو کې وکړم، خو زه هغه خلکو ته دا میسج ورکوم څوک چې وایي چې زما پنجابی مشر ورور دی، چې تا ته دا مشر ورور معلومات وشي. موږ د ټول پنجابیانو خلاف نه یو، زه خپله دلته په پنجابیانو کې اوسېږم په انګلینډ کې. کاروبار، ژوند، زندګي زما ورسره ډېره مخه، زما ورسره هر وخت لیدلي. خو تاسې یقین وکړئ چې پنجابی عموما که لر دی او که بر دی، پښتنو افغانانو ته د خرو په نظر درته والله چې ګوري، نسواریان درته وایي، مولیان یې درپسې ډرامې جوړوي، همداسې په ډرامو کې تاسې یادوي او تاسې بیا هم د هغې خبره نیولې چې ته زما مشر ورور. هغه دې په انسان کې نه حسابوي، هغه دې په انسانیت کې نه حسابوي. تور پورې نښتې صاحب مهربانه. نو دا د شعیب اختر نظرم دی او د ټولو پنجابیانو نظرم دا دی چې پښتانه چې داسې یو جاهل قوم دی او دا تاسو ته په ثبوت رسېدلی. و د دې رمیز راجا نه پوښتنه چې سړی وکړي چې او رمیز راجا په 2012 او که 11 کې کله چې د سریلانکا کرکټ ټیم راغی، نو ولې حمله خو په بلاور کې وشوه، په پېښور کې خو پې نه ده شوې، نو ته ولې په پېښور کې کرکټ نه غواړې؟ ځکه ته پښتانه نه غواړې چې پښتانه یو مخکې لاړ شي او پرمختګ وکړي. او بل د دهشتګردیانو او اډې او دهشتګرد چې ټول څوک ټریننګ کوي هغه هم دا ستاسې پنجاب دی چې 45 کاله په افغانستان کې هم دهشتګردي کوي او په پښتونخوا په قبایلو کې هم دهشتګردي کوي. نو دهشتګرد خو ستاسې د تر زامن دي، دهشتګرد خو ستاسې د خبره چې تاسو سره کېنئ پاڅئ، ستاسې د هغې په سر ډالر علی د دنیا نه موږ تباه او برباد کوي. تاسې مهربانه افغانانو، پښتنو، زما ښکته پښتنو ورونو، پښتانه د پاکستان په کرکټ ټیم کې نه پرېښودل کېده. زه تاسو ته د عمران خان یو واقع ویم. عمران خان بهي خان دی، نیزی دی، پښتون دی، هغه بالکل په خپل ځای خو د میوالي دی، نه د پنجاب سره تعلق دی. کله چې عمران خان سلیکټ کېدو، نو د پښتونخوا یو بالر په هغې وخت کې چې د عمران خان نه سپیټ هم زیات و، سوینګ هم ورسره ډېر و، هر حسابه د عمران خان نه بهتر و. د دې دواړو ترمنځ د مقابله رحمت خان نومېدو، که دې نوم کې زه نه غلطېږم، که د پخواني کرکټران یې تاسو ته به دغه وایي. نو دې دواړو ترمنځ په ټریننګ کې د هر شی بهتر و. خو هغه دا وه چې په هغې وخت کې د پاکستان په کرکټ ټیم کې یو پښتون نه و، نه یې پښتانه اخیسته. صرف وجه دا وه چې عمران خان هم پښتون و، داسې نه چې پښتون نه و، خان و، خو تعلق یې د میوالي سره و. دا ته بهتر بالر و، مګر هم دی وانه غوسته، عمران خان یې واغوسته چې عمران خان د پنجاب سره تعلق ساتلو. دا درته زه مشهوره واقعه ده. بیا چې کله 1989 وګورئ، 1989 د هغې نه وروسته هغې پورې د پښتونخوا لوبغاړي نه اخیسته، د پښتونخوا چې هر څومره تکړه کلاړي بیا عمران خان دا کوشش وکړو چې ذاکر خان یې راوستو. ذاکر خان یو رایټ هینډ بالر و، ښایسته بالر و، هغې به ډېر ښایسته سوینګ کولو که چا کرکټ کتلی هغې. بیا د هغې نه وروسته ګورئ کبیر خان راغی، پسې جنید خان راغی، پسې دا شاهد افریدي او دا سلسله چې دا د عمران خان دا بنیاد د پښتنو کې خو د بیا پښتانه په کرکټ ټیم کې شروع شو. پنجابیانو پښتانه نه پرېښوده او دا دومره دال خواري دي، یو څه پورې یو ورلډ کپ هم نه دی کړی، 2 ورلډ کپ ګټل شوي دي، دواړه د 16 اوریزونو او د 500 اوریزونو دواړه پښتنو ګټلي.
نو نن رمیز راجا راځي مونږ پښتنو ته وایي چې یاره تاسې یعنې دا د رمیز راجا نظر نه دی، دا د ټول پنجاب نظر دی. او زما پښتنو ورونو تاسې یقین وکړئ چې په پښتونخوا کې ما کرکټ کړی، یعنې ما د افریدیانو سره کرکټ کړی. ته یقین وکړه چې داسې په زرهاو په لکاو وسیم اکرم په پښتونخوا کې شته دی، په لکاو وقارنس په پښتونخوا کې شته دی، په لکاو شهید افریدیان نور په پښتونخوا کې شته دی، په لکاو شهنشاه افریدیان نور په پښتونخوا کې شته دی، په لکاو داسې کبیر خان و دی. کبیر خان ته ګوره چانس ورنکو ځکه هغه دومره بهترین بالر و، دومره لیفټ هاند سپینر لیفټ چپلاسي بالر و، دومره ښایسته سوینګ ورسره و، دومره ښایسته سپیډ ورسره و. خو پښتونو په هغې وخت کې پښتنو ته نو پښتانه چې و بیخي په کرکټ کې پرېښودنه دی پنجابیانو. دا د 1989 نه وروسته عمران خان بیا دا کوشش وکړو پښتانه یې لږ لږ راوستو. د جنید خان وګوره څومره ټاپ بالر و، ټاپ بالر و، مرګم هغه ورسې مهربانه چانس ورته نه ورکو. نو دا نه غواړي چې پښتانه په مخ کې لاړ شي، دا نه غواړي چې پښتانه ترقي او پرمختګ وکړي. نو دا د رمیز راجا نظر چې دی دا بالکل په خپل ځای باندې دا د ټولو پنجابیانو نظر دی. پښتنو ورونو په دې باندې مه غلطېږئ. ګورئ فواد چودھري دې په اسمبلۍ کې وایي چې د انډیا او د پاکستان جنگ شو نو هغه پنجاب او دا پنجاب به خرابېږي. ګوره ښکاره ده دا خبرې کوي. ویدې که نه پی ټی آی سره یې تعلق وي، مګر خبره وګوره د پنجاب چې راله دی د خپل طرف د خپل پنجاب سیټ کې پښتونخوا په قصه کې هم نه دي. همداسې تاسې وګورئ چې د شهباز شریف چې کله په لاهور کې یو بم الوځي نو دی په سپین سترګۍ سره وایي چې دغه طالبان دلته بمونه مه الوځوئ، یعنې پښتونخوا کې والوځوئ، خیر دی پښتانه دې مړه شي، خو دلته یعنې همیشه د جنګ، همیشه د دهشتګردۍ سوچ، همیشه د غلط سوچ دی د پښتنو په باره کې لري. دا عمومي ردي سوچ دی، یوازې رمیز راجا نه دی. ته یقین وکړه چې په پاکستان کې د ټول پاکستان یو طرف ته کې او پښتونخوا بل طرف ته کې دومره ټیلنټ پکې دی، دومره زبردست پلیران پکې دي، یعنې چې هغه سړي ته معلومات دي. زه خپله اوس هغه وخت تېر شوی زه وایم دا پلانې څومره تیز بالر و، دا پلانې نومېدو، بستانې نومېدو، موږ سره افریدیان و، صمد و، بل ډېر موږ سره وخت کې 4 ټاپ کلاس بالران وو، دا 4 واړه چې افریدیان وو. یقین وکړه دومره سپیډ ورسره و. زه سوچ کوم هغه سړي ته د خپل کور لور خور چې دغه کړمېزه نه معلومېږي څومره پښتنو کې څومره ټیلنټ، څومره قابلیت، څومره دغه. مګرم دا پنجابیان همیشه د دې په خلاف باندې چلیږي. او دلته موږ ته دلته راشي یو څو کسان پنجابی وایي زما مشر رور دی، وروره پنجابی دی په قصه کې هم نه دی. هغه دا سوچ نه کوي چې یاره د افغانستان پښتون دی او که د خیبر پښتونخوا ته واوره دا ټک نه خوا بیا ستا معلومات کېږي او ساره ایک پټانې او موږ راغلي سه مهربانه چې ځانونه ور پورې نښلولي دي. نو دا عمومي سوچ دی. او زه سلام کوم جاوید افریدي ته چې غیرت یې وکړو، غیرت. او د رمیز راجا په خلاف باندې هغه پیسیل چې په دا کې لوبغاړي اغسته دی خاموش یې دغه پاتې شو، یو مظاهره یې وکړه او د غیرت کار یې وکړو. جاوید افریدي موږ پېژنو، نر افغان دی، نر پښتون دی، نر افریدي دی، همیشه د پښتنو شمله اوچته کړې. موږ ورته سلام کوو. نو خبره دا ده چې هېڅکله دا د پښتون ترقي نه غواړي، هېڅکله دا د پښتون وداني نه غواړي. همیشه د پښتنو په خلاف باندې دلته ورور سره مهربانه راغلي که مونیانې دي او که ډرامه بازي دي او که کرکټرانې دي، پښتون نه غواړي چې پښتون سره مهربانه د ترقي وکړي او پرمختګ وکړي. نن دا د پاکستان د ټیم نه دا پښتانه خوا که ولا چې د زیمبابوې نه بدتر ټیم دی، دا پښتانه ته خوا که ولا چې د زیمبابوې نه بدتر ټیم دی. د پښتنو په سر باندې ایټم بم هم دی جوړی، د پښتنو په سر دی ورلډ کپونه هم ګټي، د پښتنو په سر دی میزایلونه هم جوړی، د پښتنو په سر دی جنګونه هم کوي. او بیا راځي موږ ته ورو د جاهلت پیغورونه هم راکوي، د خروالۍ پیغورونه هم راکوي او سه مهربانه دهشتګردۍ پیغورونه هم راکوي چې تاسې دهشتګره سئ. د ټولو نه غټ دهشتګر چې دغه شهباز شریف او نواز شریف او دغه پنجابیان دي، همدغه رمیز راجا او شعیب اختر وانې دي، هغه بد اخلاقه، هغه د انډیا کې چې کینی د پاکستان په خلاف خبرې کوي، دلته راځي بیا د افغانستان د یو پښتون او بل پښتون سره په جنګ اچي. دا ټول یو نسل دی، دا ټول د یو لنګ بچین دي، دا هغه یو کدای، دا ټول یو. نو دې همیشه پښتنو ورونو تاسې به دې په خبرو عادي مالی، دا د رمیز راجا نظر نه، دا عمومي د ټول پنجابیانو نظر دا دی چې پښتون ته دې په ډېره داسې سترګه ګوري چې یقین وکړي چې تاسې تصور نه ځینې عملي ده. ته وایم عملي ما ورسره کار کړی، ما ورسره ډېر لانجې کړي، زما څه ملګري د دې ثوابۍ دي. زه تېنه بعد زه ورځم دغه لري ویر هاوس لري مال تیلم، یقین وکړه ما هغه په خپلو کې پښتو خبرې کولې،
یو پنجابی ولاړو، یعنې دا درته زه واقع خبره کوم. ما هغه خبرې کولې، نو دی پنجابی راغی ما ته وایي کیا بول رہا ہے، یعنې دغه یو ټوکې زما د خبرو پښتو پورې وکړه، ځکه ما هغه پښتو کې خبرې کولې. ما دغه ولې نه دغه لاس مې پې کېښودو، ما جنت کا لانګویج شی سیکو، ما دا د جنت ژبه ده زده که. د حمزه بابا شعر مې ورته ویلې، زما د ثوابۍ ملګري پرې راټوپ کړی، قسم په خدای چې د انډیا هندو زمونږ خپلېږي او تاسې ولاکې زمونږ خپل شئ. تاسې جواب ورکوئ نه نه مې مذاق مال مذاق نه، دا ستاسې نیچرل داسې د پښتنو په خلاف تاسې همیشه داسې توهینانه خبرې کوئ. نو خبره دا ده افغانانو پښتنو ورونو، منګه پښتونخوا چې ده همیشه دلته قرباني ورکړي. موږ تاسې ټول یو پښتانه ګوره، زما دا ویډیوګانو ته مه ګورئ چې لږ لږ دې خلک رالي. قسم په خدای دی چې زه په کابل او په پېښور کې د ختومره فرق کوم، زما په ایمان کې دې فرق وي، زما په ایمان کې دې فرق وي. او خوشحال خان بابا خبره وایي د خیبر لاره خو تل د تلو راتلو ده، په کابل او پېښور کې افغان یو دی، دا ټول یو افغانان یو نسل یو دغه دي. او انشاءالله د دې تورمخي نه به ازادي الو، ازادي د دې نه به ازادي الو، خپل یا به لوی افغانستان جوړېږي یا به ځان ته پښتونستان جوړ. داسې کرکټ ټیم به جوړو چې انشاءالله د استرالیا او د انګلینډ نه به مضبوط وي د خیره، او ټول به پکې افغانان پښتانه وي. په دغه شیرینه ژبه به خبره کوي. دا لنګمان مرمان به انشاءالله ختمېږي، دا وخت را روان دی. دا بعضې ملګري وایي زه به انشاءالله یو څو ملګري م راوالم که امکان وي داسې. ګوره ښه زه تاسو ته اوس یو دغه ښیم، یو ویډیو ښیم، اوس د نفرتونو په باره کې ته ویډیو ښیم چې خلک یو منټ ښه دا له خو پېژنئ که نه. پرون د باجوا دې پرون د باجوا عکس چې و هغه یې په چپلقو والی، صحیح ده. ښه اوس ته ماته دا ووایه چې د باجوا عکس یې په چپړقه ووالو او سړی رانیولی دی او د هغې نه هغې له وایي چې معافي وغواړه، او هغه ورته وایي چې زه ستا نه معافي غواړم ستا د فامیل نه. اوس ماته دا ووایه زه ستاسو سره دغه کوم خبرې کوم د پي ټي آی ورونو، ځکه چې تاسې خو بدلېږئ را بدلېږئ ډېر زر. کله زما خبرې ټولې تایید کړي، زما ویډیوګانې شیر کوئ ولا چې باچا کاموال صحیح خبر کوي. اوس تاسې ماته ووایه چې د باجوا عکس یې په چپړقه والی، صحیح ده، دا غلط کار شو. نو د اعظم سواتین پرتوګ او کمیس ایستلی، چا بخښنه وغوښته. بل ارشد شریفي چې په کینیا کې ووجلو، چا بخښنه وغوښته. بل ستاسې هغه کوم یو دغه وکړ شو هغه یې راونیو کمیس او پرتوګ یې تېنه ویستو، چا بخښنه وغوښته. عمران خان یې څلور ډزې ویشتو سره د نورو مرګړو، چا بخښنه وغوښته. مګرم تا خالي په چپلقه چې د باجوا عکس یې والی دی، سې مهربانه تا نه پرېږدي. اوس د دې په مقابل کې ته ماته دا ووایه چې د دې په مقابل کې ته یو خبره کوې، دا نفرت دی که دا ستا حق دی؟ دا ستا حق دی چې ته ووایې چې ته د اعظم سواتین پرتوګ او کمیسو باسي او د هغه ویډیو د هغه لور ته فامیل ته لیږي، او تا خالي عکس په دغه وار شوی دی او دلته راشي وایي پنجابي. دا اوس د باجوا ستا ورور دا ستا ورور چې ستا سره داسې کارونه وکړه. موږ هېڅکله د نفرتونو خبرې نه دي کړې پښتنو ورونو. انشاءالله زموږ اواز به جاري وي. او نن ګورئ، نن زه تاسو ته دا خبره بیا هم کومه چې پاکستان همداسې نه پاتې کېږي. زه ګوره زه د پاکستان خلاف نه یم، دا بعضې خلک زما په دې خبره باندې پوهېږي نه. موږ د ولسونو هېڅکله خلاف نه یو، که هغه پنجابی وي، که هغه سندی وي، که کشمیری وي، او پښتانه خو زموږ خپل ورونه دي. موږ د دغه ظالمانو خلاف یو چې موږ ته اور لګولی 45 کاله، وژنې مو، دهشتګرم معرفي کوي، تباه او برباد یې یو. نن د یو کرکټ د پي سي ایل لوبه ده، هغې ته هم تا نه پرېږدي، تا ته وایي چې صاحب مهربان هلته دهشتګر دي. نو خبره دا ده چې دهشتګرم همدې ټریننګ کوي، دا هر څه دې ټریننګ کوي. زه غواړم چې یو څو ملګري که دلته ما سره په دغه کې روا بیلم ریکویسټ یې کړی دغه. ګورئ ما زه یو خبره کوم چې نه تاسې پاکستانیان هستئ او نه ستا پاکستان ستاسې دی. ښه پاکستان پنجاب دی او پنجاب پاکستان دی. او نن درته رمیز راجا خلاصه کړه خبره یې درته دغه که ته په خبره پوهېږې بس ته پوه شه. او نن درته باجوا هم خلاصه کړه چې د هغې عکس وال چې دي، د هغې عکس والی چې خالي ته ویډیو وکړې او په چپړقه یې وې، هغه ګناه کبیره ده. مګر د اعظم سواتي نه بېعزتي او د نورو پښتنو بېعزتي، د سوات، د ملکنډ، د باجوړ، د وزیرستان، د افغانستان، هغه هېڅ معنا نه لري. خو خالي د باجوا عکس چې په چپړقه و ګناه کبیره ده. تاسو ته معلومات وشو، لږ خپلې سترګې خلاصې کوئ. دغه د
ټیک ټاک لس 15 دغه کنځلمارانو ته مه ګورئ چې دلته راځي صاحب مهربانه زموږ او ستاسې په منځ کې نفرتونه اچوي د خپل ویو دپاره کنځلې دي په کوټو کې ناست دي دا موږ ته معلومات دي میدان ته هم نه راځي نو زه به انشاءالله کوشش کوم چې زه به یو ملګری دوه راوالم وسلامونه ته وعلیکم السلام ګوره چې زه کوم یاره دا به راوالم دا تروپړ به راوالم صبر وکړه تروپ اپرېدا یې دی زما تروپړ دی کاکا دی ښه کاکا دی ښه اوس راځي السلام علیکم صبر وکړه چې دی بیا انوایټ کوم زم دعوت کوم غم مه کوئ ښه زم دعوت کوم انشاءالله سلامونه ته وعلیکم السلام لږې لږې خبرې به سره خیر دی وکړمه ده په کرکټ به غږېږي ښه په کرکټ د رمیز راجا په بیان صبر وکړه زه یې څوک دي ښه صحیح شو لږ صبر وکړه ښه دې خو اوچت نه کړو زه خو اوچت یې نه کړو زنګ در روان دی ورور نه اوچتې ګورئ زما دا خبره داسې مه کوئ چې یو ورځ راته زنده‌باد وي بل ورځ راته کنځلې کوئ زما په دې خبرو ځان پوه کړئ زه تاسې له په دې میډیا باندې چې دا خبرې کومه که تاسې زما یو دوه خبرې دروغ راویسي بیا دا ټولې خبرې مې د عمران خان کړي او زه درته یو بله خبره کوم دا د پنجاب کې دا حکومت نه دی چودرین مودرین چې دي قسم په خدای دا ټول د آی اس آی د باجوا خلک دي یعنې تاسې ته به یې وخوښئ دا ټول دې راوسي دا به درته بیا وخوئ زه په دې باندې نه غواړم چې نورې خبرې پرې ډېرې وکړم دلته نور ملګري هم دي دغه هم راوالم انشاءالله زه به پرې دغه کومه خبرې کومه السلام علیکم السلام علیکم هلو وروره هلو د ساواز څنګه نه راځي وروره سر موش صبر وکړه بل ملګری دلته که څوک وي چې زه به یې راوالم خیر دی بل ملګری که څوک وي زه به یې راوالم نه پوهېږم چې دا چا د ځان غوښتنه کړې زه به یې راوالم دلته ولیکئ یاره په لیکلو ځکه چې هغه لاندې دي کې ما ته ډېر زیات دغه راغلي نه پوهېږم چې څوک غواړي چې خبرې وکړي په کرکټ باندې او د پېښور کې چې یعنې پښتونخوا کې چې کوم ټیلنټ دی په دې باندې خبرې خالي وکړو او دا ما چې درته واقع ویله د عمران خان او د رحمت خان نومېږي دا مې ته مشهوره واقع ویله ښه دا چا په تاریخ کې نه ده ویلې ما درته اوله خلکو معلومات به خلکو ته خو اول ځل مې درته دا ویلې چې عمران خان د میوالي او رحمت خان چې و دا د پېښور د پښتونخوا د رحمت خان سپیډ سوینګ ارش دیت خو عمران خان په دې واغستل د عمران خان دې کې غلطي نه چې د عمران خان به ګنې یاره په دې کې غلطي وایي عمران خان په دې پوهېدو چې خو عمران خان په دې واغستل چې هغه د میوالي او رحمت خان په دې نه اغوستو چې هغه چې و په دې نوم کې خدای دې چې په دې نوم کې غلط شمه نو دی په دې نه اغوستو چې دی د پېښور و یعنې تر 1989 وګوره د نن نه تقریبا 11 او 23 کاله مخکې پښتانه د پاکستان په کرکټ ټیم کې چا نه پرېښوده بالکل چې هر څومره به ته ښه بالر وي ښه بیټسمین به وي ښه کیپر به وي ښه نه ښه پلیر به وي خو د پاکستان په ټیم کې تا ته ځای نه و ټولو پنجابیانو پې قبضه کړې وه خو دې دغه عمران خان دا د کرکټ هغه دغه مې بیا خلک وایي چې صفتونه یې ورته صفت په خپل کوم شی صفت لري هغه به بالکل دا خدمت کړی وروره په کرکټ کې ما راته ویلې چې ذاکر خان یې راوستو کبیر خان راغی داسې نور ډېر ښه پلیران راغله د پاکستان په کرکټ ټیم کې او دې نه غوښته پنجابیانو چې دې ته ښه دا کسانو ته اوس ښه دلته وروره ما ته دغه نه راکړې لاندې اپشن نه لکه لاندې ډېرو کسانو دغه کړی زه نه پوهېږم چې کوم دغه دی خو بهرحال زما همدومره لایف او همدومره دغه د کرکټ په باره کې او د سپین بولدک په باره کې خلک ډېر دغه کې ګورئ سپین بولدک کې چې د پاکستان او د افغانستان کم جنگ روان دی موږ په ولسونو هغه طرف ته او دې طرف ته خفه کیږو په دې ځان پوه کوي چې زمونږ ولسونه هغه طرف ته پراته دي او دې طرف ته چې یو ویښته هغه طرف ته او دې طرف ته کنډمېږي موږ پې ډېر زیات دا کوو خو زه یو خبره کوم
چې ما مخکې هم دا خبره کړې ده، قسم په خدای دی چې دا خو د باجوا وختو دا لایفونو کې دا خبره کړې چې دا باجوا ویسې د کابل په تخې کېنې کې هم موږ پرېږدي. نو د دې نه دا ښه ده چې دې ته سبق وښیو دې پنجابیانو ته، او څه په اټک باندې واړو او څه انشاءالله په هغه طرف باندې داسې راواړوي او ویسې په دې خپل دغه ته ورنږدې کړو د پلار نیکه وطن ته او له دې ځای نه لرې کړو، نو په هغه صورت کې دا موږ پرېږدي. دې نه علاوه موږ نه پرېږدي. نور صبر وکړه عالم یو منټ صبر وکړه. زه دې رالم صبر وکړه دلته وکړه صبر وکړه. السلام علیکم. الو هلو هلو الف ګل افریدیا زه خو دغه د کومه ستا خبرې ما ته نه راځي، بخښنه غواړم. نو نه پوهېږم چې زه څه دغه دی چې د ټلیفون کې زما ورانې دی که څه دغه دی. الو الو بس ونه شولو کال ما ډېر کوشش وکړو خو نه کېږي نو بس بخښنې سره بخښنه به راته کوئ. همدغومره زما لایف و، موږ نفرتونه نه جوړو او موږ انشاءالله مبارزه د لوی افغانستان یا آزاد نه پښتونستان ده. دا وطن چې دی دا ټکه پورې دا د افغانانو د پښتنو دی. په دې باندې موږ دا تور خاماران نه پرېږدو او د دې شي خلاف یو او زموږ مبارزه به انشاءالله تر هغې پورې جاري وي چې تر څو پورې په اټک د لوی افغانستان بیرغ یا د ځان ته پښتونستان بیرغ لګېدلی. دا قائد اعظم مهدي اعظم علامه اقبال ملک اقبال او دا اردو به انشاءالله له دې نه غونډېږي او دلته به صرف د پښتنو اتلان او قهرمانان عکسونه او په بوټونو باندې به د پښتنو دغه لګېدلي. دا به زموږ مبارزه ښه په جارې وي او که څوک د پنجابي ته چمچهګیري کوي او د دې موږ مخالفت کوي لاس خلاص تورې ازاده انشاءالله دغه وخت را روان دی چې دا لنګمار به د خیره دې نه وراړو او انشاءالله د بنګلادیش نه به بدتر حالت کوو. ښه وخت ولرئ.